د لوی او بخښونکي خدای په نامه السلام علیکم ګران زده کوونکو ښه راغلاست د فزیک درسونو ته. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ او د فزیک درسونه ښه په مینه او شوق سره وګورئ. ګران زده کوونکو کوشش وکړئ چې درسونه د اول سره شروع کړئ، اول درس، دویم درس، همداسې درس سره ګورئ. بیا هسې بیا درسونه ډېر ښه زده کېږي او که غواړئ نور درسونه دې چینل کې درسره وګورئ، کیمیا، فزیک، الجبر، مثلثات، هندسه، حساب، ټول درسونه دلته شته ګران زده کوونکو. په پښتو یې غواړئ پښتو دي او که دري غواړئ دري، ټول موجود دي. هغه در سره وګورئ، نور ملګرو ته یې ورسئ او کوم نظریات نیک چې د برنامې په باره کې لري، ولې دا برنامه د تاسو لپاره ده. تاسو ته کوشش کوم چې دا شیان در ورسوم. مثلا د شپې د خوا نه دلته کار کوو، هغه کوو، د لایټینګ سیستم هم لږ داسې مثلا بهسرعته جوړ به یې کړو انشاءالله. یعنی هدف مې دا ده چې دغه نظریات چې تاسو لرئ هغه کوشش کوم ما سره شریک کړئ تر څو دغه برنامه نور هم ښه شي. ګران زده کوونکو موږ او تاسو د فزیک دریم لوست ته رسېدلي وو. لومړی او دویم لوست کې د فزیک په باره کې وغږېدو، لږ لږ تعریف هم که بعض شیان هم تشریح کړل. نن له خیره موږ راځو د فزیک تاریخچه وایو، لیکو د فزیک تاریخچه. د فزیک تاریخچه معنا دا ده ګران زده کوونکو چې فزیک چا منځته راوړی ده، کوم عالم په دې کې کار کړی ده، لومړي ځل لپاره چا فزیک د علم په ډول باندې موږ ته معرفي کړ. تاسو خو ګران زده کوونکو وخت نه پوهېږئ چې فزیک د دوه کلمو څخه اخیستل شوی چې یو فزیکا او بل فیوزس و، او د دواړو معنا طبیعت و. یعنی فزیک هغه علم ده چې طبیعت څېړي. صحیح ده؟ طبیعت چې انسان کله دنیا ته راغی او دا بشر دلته پیدا شو، دې بشر د طبیعت مبارک ډېر سوالونه لرودل او د هغې سوالونو د جواب پسې ګرځېده. هماغه اول نه یې کوشش کوو چې دا را پیدا کړي. بعض سوالونه یې پیدا کړل، تر نن پورې روان دي، او بعض سوالونه تر نن پورې همداسې ګونګ پاتې نه دي را پیدا شوي. علما کار کوي چې دا را پیدا کړي. یعنې هدف مې دا ده ګران زده کوونکو چې انسان کله منځته راغلی ده، فزیک هم ورسره منځته راغلی ده. ډېری کارونه موږ په ژوند کې کوو چې فزیک هم مثلا فزیک ده، هغه سروکار هم فزیک سره ده، اما موږ پرې نه پوهېږو. مثلا موږ یو کراچۍ چې چلوو، یا فرض مثال یو پیچکش، یو پلاس، یو قیچي، یا چکش که نه، یا سټک چې استعمالوو، دا ټول شی دي، دا ټول فزیک دي ګران زده. موټر چلوو یا فرض مثال برق نه استفاده کوو، دا ټول فزیک دي، اما موږ ورته متوجه نه یو ولې چې موږ نه ده مطالعه کړی. ډېری کارونه موږ فرض مثال په ژوند کې موږ ته یو مشکل جوړیږي، هغې باندې موږ فکر کوو او هغه فکر موږ د فزیک په واسطه باندې حلوو، خو موږ په دې نه پوهېږو چې هغه فزیک و که نه و. ډېری کار موږ یو کور کې یو مشکل پیدا کوو، یو ځای جوړوو، ګورو چې څه رقم یې جوړ کړو، خپله فکر کوو، هغه کار کوو. پس چې به فزیک مطالعه کوي هغه ټول شیان دلته فزیک کې ول. یعنې موږ فزیک سره که موږ فزیک باندې نه پوهېږو، هماغه اول نه فزیک سره کار لرو. نو دې لپاره موږ نشو ویلی چې یو خاص عالم دی فزیک منځته راوړی، یو خاص عالم دی دغه فزیک په باره کې دغه نظریه ورکړي. علما هماغه اوله ورځ نه د فزیک په باره کې مطالعه کول، خبرې به یې کولې او خبرې به یې حلولې. نو نشو ویلی چې فزیک دغه عالم منځته راوړی ده. خو لومړي آثار چې موجود دي ګران زده کوونکو هغه په 9مه پېړۍ کې دي. 9مه پیړۍ کې هغه نظریات موجود دي چې هغه 9مه پیړۍ کې بعضې سوالونه د علماو څخه وشول د طبیعت په باره کې، او دوی د ورته ځوابونه ورکړل او هغې ته یې څه ویلې؟ د طبیعت فلسفه ویلې. نوم یې پرې کېښوده د طبیعت فلسفه، یعنې نوم یې ورباندې کېښوده د طبیعت فلسفه. یعنې په طبیعت کې چې کوم شیان دي د هغې په باره کې کوم فلسفه چې مثلا موږ د ریاضي فلسفه لرو، مثلا د اسلامي فلسفه لرو، ریاضي فلسفه، همدغسې موږ طبیعي فلسفه، طبیعت فلسفه هم لرو. دا د دې په باره کې غږېده، همداسې ونه چې دا فزیک ده یا داسې هغه ده. عام کیمیا په باره کې مثلا کوم تعامل، کومه خبره چې کېده هغې ته به دغه د طبیعت فلسفه ویلې. د ځمکې په باره کې، د هوا په باره کې، د ستورو په باره کې، هر رقم نظر چې ورکول کېده هغه د دغه د طبیعت فلسفې په رڼا کې جواب ورکول کېده. تر هغې پورې چې په کال 1850 میلادي کال کې دا د طبیعت فلسفه دومره غټه شوې وه چې تنها دغه یو علم نشو کولی دغه ټول خبرې ټولې حل کړي. یعنې علما دې ته متوجه شوي ول چې د طبیعت فلسفه یو علم نه ده بلکې څو علمونه دي. یا که غواړو چې مکمل دغه طبیعت فلسفه موږ مطالعه کړو، نو تنها په یو عنوان کې نه مطالعه کوو، واړه برخو باندې به وویشو، دانه دانه به مطالعه کوو. چې په اصل کې دغه طبیعت فلسفه خپله فزیکو ګران زده کوونکو د دې نه بعضې خبرې، بعضې عنوانونه جدا شول چې هغې کې بعضې چې و هغه کیمیا وه، کیمیا ترې جدا شوه. مثلا کیمیا د دې یوه برخه شوه د طبیعت فلسفه و. مثلا ستوري پېژندنه وه، ستوري پېژندنه. مثلا هوا پېژندنه وه، هوا پېژندنه. همداسې ځمکه پېژندنه او همداسې نور.
څو برخې دي نه ډېرې برخې ترې جدا شوې او هغې کې یوه برخه چې وه فیزیک وه. خو د دې لپاره موږ اودس راسه مستقیم نه شو ویلی چې دغه عالم په فیزیک کې کار کړی ده. صحیح ده. خو لومړني آثار چې علماو سره موجود دي هغه چې ده د ارسطو دي ګران زده کوونکو. مثلا موږ په پخواني کتابو کې لرو چې فیزیک لومړي ځل لپاره ارسطو منځته راوړه. ولې چې د هغې اثار وګوري هغه فلسفه د طبیعت فلسفه هلته د ارسطو اثار موجود ول. یعنې که دا مو وایي مشکل نه لري. خو دې نه مخکې هم فیزیک علما پې پوهېدل او یعنې خلکو پکې کار کړی ده، قوانین یې منځته راوړي دي د هغې نه ډېر پخوا، خو اسناد او دا شیان نشته. د دې لپاره د خاص عالم عنوان چې ګران زده کوونکو موږ وایو هغه د فیزیک ډولونه دي. د فیزیک ډولونه ګران زده کوونکو فیزیک زمونږ د لسم سم کتاب مطابق په 5 ډوله ویشل شوی ده. عمومي یعنې څنګه فیزیک چې موږ وایو په 5 برخو ویشلی ده. بعضې کتابونه شاید په نورو برخو وویشي، خو موږ ته معیار خپل مکتب کتاب ده. هر تقسیمات غلط نه دي، هر تقسیمات صحیح دي. مقصد موږ تقسیمات باید داسې وکړو چې جامع وي، یعنې د هغه ټول شیان په ځان کې ولري، نو بیا مشکل ورسره نه لرو. خو مکتب کتاب وایي فیزیک په څو ډوله ده؟ په 5 ډوله ده. چې لومړی فیزیک هغه چې ده میخانیک ده، میخانیک فیزیک. دویم فیزیک ګران زده کوونکو ترموډینامیک ده، ترموډینامیک. دریم فیزیک ګران زده کوونکو الکترو مقناطیس ده. څلورم فیزیک ګران زده کوونکو کوانتمي فیزیک ده، کوانتمي فیزیک. او پنځم فیزیک چې ګران زده کوونکو موږ مطالعه کوو هغه چې ده نسبیت ده ګران زده کوونکو، نسبیت. یعنې فیزیک موږ په عمومي ډول په څو برخو وویشو ګران زده کوونکو؟ په 5 برخو: میخانیک فیزیک، ترموډینامیک فیزیک، الکترومقناطیس، کوانتمي او نسبیت. دغه فیزیک چې موږ عمومي شروع کړی دغه 5 ډوله فیزیک مطالعه کوو او خلاصېږو ورسره. چې لومړی فیزیک ګران زده کوونکو هغه چې ده میخانیک فیزیک. میخانیک فیزیک ګران زده کوونکو هغه فیزیک ته ویل کېږي چې د یو جسم چې کتله د اټوم څخه لویه وي او سرعت یې د نور څخه کم وي هغه مطالعه کوي. یعنې میخانیکي تیوري مطالعه کوي. هغه جسم چې کتله یې لږه غټه وي او سرعت یې لږ ټیټ وي، کم وي د نور څخه، دغه اجسام دي چې کوي مطالعه کوي. چې د لومړي ځل لپاره دا فیزیک چا منځته راوړی ده؟ نیوټن منځته راوړی. یعنې نیوټن د لومړي ځل لپاره ارسطو څخه تر نیوټنه پورې کوم نظریات چې ول د یو کتاب په شکل منځته راوړل، او دا کتاب شکل د دې نوم یې چې کېښوده میخانیک یې کېښوده. یعنې ورته ویل د میخانیک فیزیک. دا فیزیک باعث د دې شو ګران زده کوونکو چې فیزیک منځته راشي. لومړنی کتاب، لومړنی اثر چې د فیزیک په باره کې ولیکل شو هغه نیوټن لیکلی و، او دغه اثر باعث د دې شو ګران زده کوونکو چې ټول علما په کار واچوي. یعنې ټول علماو کار شروع کړ. تر اوسه پورې فیزیک هر چا شوقي کار کوه، لږ به یې چا کار کړ، لږ به بل چا کار کړ. مثلا چا و چې کارم که بل ته به یې نه ښودی، یو نفر 2 نفر ته بیلی. خو دې نفر نیوټن چې کله دې عالم دا کار چې وکړ، نو دا کتاب چې منځته راغی ټولو علماو د نیوټن شا ونیوله او نیوټن پسې شول. هماغه و چې ګران زده کوونکو علماو ډېر زیات کارونه وکړل. برق یې منځته راوړه، حرارت نه یې کار واخیسته، مثلا مقناطیس نه یې برق جوړ کړ، برق نه یې مقناطیس جوړ کړ، مثلا نسبیت فیزیک، ټول فیزیکونه منځته دنیا نن دغه جې ته راورسېده. یعنې دا دنیا چې دغه عمره تغیرات، نن دومره ټکنالوژي او دا شیان دغه جې ته رارسېدي، دا ټول د نیوټن د کار برکت دی. همدې لپاره وایي چې په دنیا کې دویم ډیر تاثیرګذار انسان چې دغه نیوټن ده. یعنې دویم انسان چې په دنیا کې ډیر تغییرات راوړي او د ډیرو تغییراتو باعث ګرځېدلی هغه عبارت د څوک ده؟ هغه نیوټن ده. یعنې د نیوټن څخه مخکې کوم کارونه چې په 1000 کالو کې کېدل، اوس هغه کارونه په 1 ورځ کې کېږي ګران زده کوونکو. یعنې د نن 1 ورځې تغییرات د نیوټن څخه د 1000 کالو د تغییراتو څخه سره برابر دي. یعنې نن دنیا چې دومره مخته راغله د نیوټن کار ده. همدې لپاره ته وایي د دنیا دویم تاثیرګذار انسان، چې لومړی عبارت ده زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. دا چې موږ اول دویم وایو داسې نه دي چې دا ورته ډېر نږدې ده، صحیح ده، هغه په ټاپ کې ده، هغه ډېر جګ ده. خو دا هم چې دویم ده پکې، یعنې ډېر ترې ټیټ ده خو دویم ده. نو شیخ شنونه به پیږو نو که نه. نو دا فیزیک دی منځته راوړه. وایي کله چې نیوټن دا کتاب ولیکه تر 200 کالو پورې یا 202 قرنو پورې، 2 پیړیو پورې د فیزیک میخانیک
رقیب نه پیدا کړي. یعنی هر چا به غوښتل چې د دې فزیک مقابله وکړي، د فزیک سره فرض مثال د دې فزیک جواب ورکړي او بل شی ور د دې په ضد ولیکي، نو شي کولای چې ډیر زیاتره شیان ټول تشریح کړي ول. هر شی په باره کې غږېدل، هر خوای مثلا کې دغه نوم نه واغه سي دغه قانون بیان کړو، یو بل د مغرب باندې کار کو پس ته چې موږ خپل د خبره باندې نیوټن خبره ته ووتل. اما چې علماء واسطه کله چې 200 کال تیر شول، علماء بعد دغه نه د سیو کارو چې وای راځي د سیو کارو کو چې هغه کارونه چې نیوټن کړي پغي بيخي ونه غږیږي، د سې کارونه وکړي چې نیوټن هغه نه دي تشریح کړي، هغه باندې نه دی غږیدل او هغه چې لاړل حرارت باندې وغږیدل. یعنی حرارت ترمودینامیک سمانه حرارت مطالعه کوي، د حرارت درجه مطالعه کوي، د حرارت اندازه کول، د حرارت یو ځینه بل ځینه انتقالول، دا ټول شین د حرارت په اړه کې غږیدل. دا فزیک مې ترمودینامیک راغی، یعنی بروخ د فزیک لګ بدل ک. دریم فزیک چې ګران ځکون مې سره هغه برق فزیک ده، یعنی برق مطالعه او مغناطیس مطالعه کوي، مغناطیس آهنربا یا آینربا چې ورته وایو کنه، دا فزیک من سره راغی. یعنی د برق نه مغناطیس جوړ ک، مغناطیس نه برق جوړ ک، الکترومغناطیسي شواګانې مطالعه کړلې او دا فزیک من سره راغی. دریم فزیک چې څلورم فزیک چې د کوانتمي فزیک، مایکروسکوپیک فزیک، هغه ذرات چې ډیر کوچني دي، مایکروسکوپیک دي، هغه مطالعه کړل، کوانتمي فزیک من سره راغی. دریم هغه فزیک دا چې هغه سرعت دی یو جسم پکې چې نور ته نږدې ده، نور ته سرعت نږدې وي. کله یو جسم سرعت نور ته نږدې وي یا ډیر زیات وي، هغه کم فزیک مطالعه کوي، هغه نسبیت فزیک مطالعه کوي. ګران ځکونکو خبره خو ان شاء الله ورسېدی. دغه 5 فزیکونه موږ لرو: میخانیک، ترمودینامیک، الکترومغناطیسي، کوانتمي فزیک، نسبیت. ګران ځکونکو دغه 15 ډوله فزیکونه چې دي، دې کې بعضې فزیکونه دي چې یو بل سره قوانین یو رقم دي او بعضې داسې دي چې یو بل سره قوانین فرق کوي. یعنی کم قوانین چې میخانیک، ترمودینامیک، الکترومغناطیسي ورکوي یو بل کې مشکل نه لري. یعنی کم نظریه چې دا ورکوي دلته هم صدق کوي، دلته هم صدق کوي، هغه چې ورکوي دې کې صدق کوي. اما کم نظریه چې مثلا دلته فزیک میخانیک ورکوي بیا کوانتمي کې صدق نه کوي، نسبیت کې صدق نه کوي. اندې لپاره علما دغه فزیکونه د 15 ډوله په دوه برخو بیا ویشلي دي چې یو ته کلاسیک فزیک وایي، وختینګه قدیمی فزیک نه، کلاسیک فزیک ورته وایي، کلاسیک فزیک. او یو ته چې وایي، او یو ته چې مدرن فزیک، معاصر فزیک ورته وایي کنه، معاصر فزیک، نوی فزیک. هغه ته مثلا زوړ وایي، چې وایي زوړ، او دې ته چې وایي نوی فزیک. کلاسیک فزیک، زوړ فزیک، کم فزیکو ته ویل کېږي. ګران زده کوونکو دغه درې دانې چې دي، میخانیک، ترمودینامیک او الکترومغناطیس، دې فزیک ته وایي کلاسیک فزیک یا زوړ فزیک. او دغه دواړه فزیکونه چې دي، کوانتمي فزیک او نسبیت چې ده، دا کم فزیک ده؟ معاصر فزیک، مدرن فزیک یا نوی فزیک ده. خبره خو رسېده. یعنی د هغې فزیک قوانین دلته غلط دي، د دې فزیک قوانین هلته غلط دي. صحیح ده؟ لکه موږ دنیا په دوه برخو ویشو، یو دا دنیا ده، یو هغه دنیا ده. کم قوانین چې ګران زده کوونکو دې دنیا کې صدق کوي، دا قوانین په هغې دنیا کې بیا صدق نه کوي. کم قوانین چې هغې دنیا کې صدق کوي، دې دنیا کې مثلا په دې دنیا کې موږ ته شراب حرام دي، په هغې دنیا کې به هېڅ مشکل نه لري. ګوره اوس ښایي دا دنیا غلطه ده که هغه دنیا غلطه ده؟ نه، دا دنیا په خپل ځای کې صحیح ده، هغه دنیا په خپل ځای کې صحیح ده. د هغې قوانین یو بل ته چې وړو خرابېږي. مثلا په دې دنیا کې مرګ شته، هغلته مرګ نشته. دې دنیا کې مثلا موږ کوم کار چې کوو موږ سره حساب او کتاب کېږي، هغې دنیا کې موږ ته حساب او کتاب نه کېږي نور. صحیح ده که نه؟ یعنې دا دنیا امتحان ده د هغې دنیا لپاره. نو دلته موږ هدف څه ده؟ دغه میخانیک چې لرو، ترمودینامیک، الکترومغناطیسي، په خپل منځ کې یو فزیک ده چې کلاسیک فزیک، زوړ فزیک ورته وایي، او کوانتمي فزیک او نسبیت فزیک هغه مدرن نوی فزیک ده. صحیح شو؟ چې مثلا کانکور کې درته راځي میخانیک کومه برخه ده، موږ وایو کلاسیک، یا ترمودینامیک کلاسیک، الکترومغناطیسي. او همداسې ګران زده کوونکو دوه نور فزیکونه نوي منځته راغلي دي چې هغه د بسیطو ذراتو فزیک د ډېرې انرژۍ سره او د مادې د تراکم فزیک ده، چې هغه فزیک هم د مدرن فزیک یا نوي فزیک په منځ کې دي. یعنې نوي فزیکونه نن چې په نړۍ کې کوم فزیکونه منځته راغلي، دا ټول د معاصر فزیک یوه برخه ده، یعنې معاصر فزیک سره کار لري. د کلاسیک فزیک، زوړ فزیک خبره نور ختمه ده، وختنی فزیک ده، میخانیک، ترمودینامیک، الکترومغناطیسي پکې ده. او دې فزیک چې د کوانتمي فزیک ده، د نسبیت فزیک ده، د بسیطو ذراتو فزیک ده، او د مادې د تراکم فزیک ده، چې دا فزیکونه موږ دلته له خیره بیا پس ته ټول شیانو کې تشریح. بل عنوان چې ګران زده کوونکو موږ باید پرې پوه شو، هغه د فزیک ژبه ده. ګران زده کوونکو د فزیک ژبه څه معنا ورکوي ګران زده کوونکو؟ یعنې دې لپاره چې موږ فزیک زده کړو باید څه زده کړو؟
یعنی سره رقم په کومه ژبه موږ فزیک زده کوی شو. لکه سره رقم چې موږ یو چیرته غواړو ژوند وکړو باید د هغې خلکو په ژبه باندې ځان پوه کړو، یعنې هغې ته په کومه ژبه چې پوهېږي فهم تفهیم کوي باید هغه موږ زده کړو تر څو هغه چې موږ خپل مشکل حل کړو او خلکو سره مثلا همغږي شو، خبرې ورسره وکولی شو. نو دې لپاره موږ هم چې فزیک زده کړو موږ باید د دې په ژبه ځان پوه کړو. او د فزیک ژبه چې د ګران زده کوونکو هغه څه ده، هغه عبارت د ریاضي څخه ده. یعنې د فزیک ژبه چې ده ریاضي. صحیح ده؟ لکه ګالیله چې نظر لري، ګالیله داسې وایي چې د طبیعت د قوانینو ژبه چې ده هغه عبارت د څه څخه ده؟ ریاضي څخه ده. که موږ غواړو چې د طبیعت ټول قوانین مطالعه کړو، د طبیعت په ټول قوانینو ځان پوه کړو، نو موږ مجبور یو چې څه زده کړو؟ موږ ریاضي زده کړو. هر شی ځان ته یو قانون لري او هغه قانون څوک بیانوي؟ موږ ته ریاضي بیانوي. که د دې لپاره موږ غواړو ګران زده کوونکي فزیک زده کړو، د فزیک ټول قوانین ټول نظریات د ریاضي په اساس دي. لکه نیوټن دویم قانون د ګران زده کوونکو ساده فرمول لري چې اف مساوي کیږي ام ضرب د څه شي؟ ام ضرب ا. چې دلته دغه فرمول خپل ریاضي دی، یعنی کله چې وایي اف مساوي خپل ریاضي، ضرب چې راغلی د ریاضي په اساس کیږي. یعنی کله ته موږ ته وایي ام مساوي 15 ده او ا مساوي 6 ده، اف پیدا کړه موږ وایي 15 ضرب 6، اف مساوي کیږي څو؟ 15 په 6 کې 13، نو موږ اف پیدا کړه. دا د ذریعه مثلا نیوټن ورکړه دا فرمول ورکړه، ما مخ ته موږ سره رقم بوته، موږ د ریاضي په زور مخ ته بوته. یعنی که دې لپاره موږ چې فزیک زده کوو موږ ریاضي باید حداقل تر معادلې پورې زده وي. کله چې تر معادلې پورې موږ ریاضي زده وي موږ فزیک ډېر ساده زده کوو. فزیک ډېر یو ساده مضمون د ګران زده کوونکو. فزیک لپاره دې لپاره چې موږ فزیک زده کوو 3 خبرې باید زده وي. هغه درس تعریف باید زموږ زده وي، فرمول د هغې زموږ زده وي، واحد باید زموږ زده وي. موږ فزیک دانان یو، فزیک باندې پوهېږو، د کانکور په اساس باندې اندازې باندې موږ فزیک زده ده. خو اوس خبره ده چې دا فرمول سره رقم تطبیقوو، دا د ریاضي په زور باندې تطبیقوو. یعنې ډېری وخت شاګردانو زده کوونکو ته فزیک سخته کیږي په دې معنی چې ریاضي باندې نه پوهېږي. یعنې مثلا په تعریف ښه پوهېږي، فرمول زده کوي، واحد زده کوي، بیا چې کله یو سوال ورکړي سوال نشي حلولی، محاسبه کوی نشي، اعشاري نشي حلولی، ضربوی نشي، تقسیموی نشي. یعنې هدف دا چې په ریاضي باندې نه پوهېږي، بیا ټول مشکل وایي فزیک ډېر سخت مضمون ده. فزیک سخت مضمون نه ده، فزیک اسانه ده، خبره سخته په ریاضي کې ده چې موږ تاسو پکې ډېر کار نه کوو. نو دې لپاره کوشش وکړئ چې فزیک زده کوئ هغه د ریاضي درسونه هم در سر نه وګورئ، د حساب درسونه مکمل در سره وګورئ، د جبر درسونه مکمل در سره وګورئ، حداقل تر معادلې پورې وګورئ. مثلا بیا فزیک ښه زده کېږي او که ټول در سره وګورئ خو نور الله نور ده، فزیک به هم زده شي، الجبر به هم زده شي، کیمیا ټول شیان به هم زده شي. صحیح ده؟ نو دې لپاره موږ فزیک زده کوو، موږ څه کوو؟ ریاضي زده کوو. د فزیک تاسو به وګورئ چې هر فصل چې زه شروع کوم، هر فصل هر عنوان چې ورکوم هغې ځان ته یو فرمول لري او هغه فرمول د ریاضي قوانینو په اساس باندې مخ ته ځي. همداسې په فزیک کې موږ بعضې ګرافونه لرو، دا ګرافونه د کوم ځای نه شوي دغه ریاضي نه راپیدا کېږي. موږ کله چې ریاضي زده هغه ګرافو باندې ښه پوهېږو. همداسې دې لپاره چې فزیک ښه زده کړو ګران زده کوونکو بعضې موډلونو باندې باید موږ ځان پوه کړو. موډل دا معنا ورکوي چې موږ د یو خبره مثلا چې ډېره غټه وي هغې لپاره موږ یو وړه موډل جوړوو چې همغه شی موږ ته بیان کړي. مثلا موږ سره رقم وایو نظام شمسي نظام وایو چې دا لمر ده. صحیح ده؟ دا شی ده لمر ده، موږ قبلو چې دا لمر ده. د دې شاوخوا مثلا سیارې دي، دغه سیارې شاوخوا د دې څه کوي؟ حرکت کوي. دغه سیارې موږ داسې تصور کوو چې دغلته دا څه دي؟ دا سیارې دي. دا چې موږ تصور کوو همدغه یو موډل شو. دغه موډلونه موږ ته فزیک اسانه کوي. مثلا یوه لاره ده، موږ فرض مثال د کابل نه ځو چې شته جلال آباد ته ځو. صحیح ده؟ بي جلال آباد شو. صحیح ده؟ لغمان ته یا جلال آباد ته ځو. نو دغه دومره غټه فاصله موږ د یو خط کې وښودله، موږ پرې پوهېږو چې والله هېڅ مشکل نه ده دغه فاصله، یعنې موږ ته دا راښیي. نو موږ چې دا قبلوو موږ فزیک اسانه کوو. دلته یو موټر رسموو، مثلا دلته یو موټر ده، دغه موټر چې موږ رسموو ګوره موټر ډېر غټ دومره نه وي، اما موږ دلته یو موډل په شکل باندې دا شی قبول کړ. دغه شیان موږ ته فزیک ډېر اسانه کوي. صحیح ده؟ نو موږ دې لپاره چې فزیک زده کړو باید بعضې موډلو باندې ځان پوه کړو، موډلونه باید زده کړو او د فزیک ژبه خپله څه ده؟ ریاضي ده. دا ګران زده کوونکو د نن لوست هیله ده چې یو شی هم ترې زده کړی وي، مهم ټکي ځان سره ولیکئ، په کانکور کې درته راځي، حتما په درد خوري. انشاءالله نور درسونه در سره مخ ته بوځئ، درسونه هم کوشش وکړئ نور ملګرو ته مو رسوئ او شروع به کړو له خیره. دریم درس څلورم درس ختم شو له خیره، دریم بیا له خیره بل درس کې به څلورم درس مخ ته یوسو. ښه ورځ ولرئ، په مخه.